د کونړیانو غیرت زړونه وګټل. د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز دوام. کونړیان طالبان باید نور د نجونو سره دښمني پای ته ورسوي. کونړ کې ځایي خلک او ځوانان د طالبانو له حکومته غوښتنه کوي چې د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو تړلې دروازې پرانیسي او په دې برخه کې د نور له خپلې پرېکړې په شا شي. کونړ میشتي وایي نجونې هم د نارینهو په څیر د زده کړو او آرام ژوند حق لري او باید طالبان نور د نجونو پر هیلو له خاورو اړولو لاس واخلي. بل لور ته د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت پر خپلې پخوانۍ پرېکړې ولاړ دی او له خلکو یې تر امر ثاني د نامعلوم انتظار غوښتنه کړې. د کونړ اوسیدونکي د طالبانو له لوري له زده کړو د نجونو منع کول غیر انساني عمل بولي او غوښتنه کوي چې دغه ډله دې په دې برخه کې له خپلې پرېکړې لاس واخلي او اجازه دې ورکړي چې نجونې د نارینهو په څیر د زده کړو له لارې خپلو هیلو ته ورسیږي. د کونړ د مرکز اسداباد اوسیدونکی خیرالله صافی وایي دا خو ډیر ظلم زیاتی او د شرم خبره ده چې امارات د نجونو پر مخ د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې بندي کړي. نور باید دا انتظار ختم شي. امارات باید نجونو سره دښمني بس کړي او دوی ته د تعلیم زمینه برابره کړي ځکه نجونې هم انسانانې دي او حق لري چې تعلیم وکړي او خپله آینده په خپله وټاکي. که تاسې هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې راسره ولیکئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.